الحمدلله او پاک الله په سپیڅلي نامه د زلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وایاست او د ژوند شپې او ورځې به مو په خیر خوشحالۍ تیریږي یو وار بیا هم د ګردي میز خپرونه ده او د نن خپرونې کوربه ظاهر الله ظهیری ما او د باس موضوع مو ده د ماشومان حقوق او همدارنګه د ماشومان په تړاو جوړ خپرونه ده د باس ملمانه مو دي د کور او خار جوړونې ریاست مالی او اداري امیر مولوی صاحب مجيب الرحمن صافی ارواپوه استاد ادریس دانش او د بشري خیریه مؤسسې د رواني او ټولنیزو چارو مشاور ګلاله هلال صاحب تاسو ټول درکاله خرغلاس وایم ستړي مشه باسته بخیر علي پیل له مولوی صاحب محترمه کو مولوی صاحب ماشومان د اسلام نظر کم حقوق او کم حقونه لري او څنګه دغه حقونه ورکولای شو بسم الله الرحمن الرحیم ساول د ټول نمخ کې ټول ملمنو راغلي ماشومان ته هر کله وایم او بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمندو اسلام د ماشومان لپاره ډیر زیات حقوق وضع کړی دي او تور کړی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای زه ورځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په سورلې باندې سورم شاته او ماته نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډیره پسته او خوږه ژبه باندې ویل اني اعلمک کلمات نو ماشومانانو ته اصلا کې د ماشومانانو ډیر زیات حقوق دي د ټول نمخ کې په خوږه او نرمه ژبه باندې ماشومانانو سره خبرې کول او هغه ته لارښوونې کول دغه رنګ اسلام ماشومانانو ته د تعلیم په حق له حقوق ورکړي دي هغه سره د ترحم او د عاطفي حقوق ورکړي دي هغه ته تعلیم او تربیه حقوق ورکړي دي دا ټول حقوق دي چې اسلام ماشومانانو ته ورکړي دي او د اسلام په چوکاټ کې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټول نه مخکې وتوای علمک کلمات ان په قهر او په غصه باندې وتلګا نه ده بلکې وتوای ته یو څو کلمې درته خیمه احفظ الله يحفظك دغه رنګ جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې ورځ په لار کې ناستم نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی زما په سر باندې لاس کې خودو انی فوجدت لیده بردا وريحا ما د هغه لاس داسې محسوس او معلوم کو چې د لاس ډیر زیات یخ او د دې ډیر زیات خوشبو راوتله او ما فکر کوم چې د لاس د عطر د من نه راایستل دي نو په ماشومانانو باندې اسلام د ترحم حکم کړی دی او زمونږ استاد پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د عاطفي او د رحم لاس په هغه باندې راخکړی دی او تور کړی دی ډیر زیاته مننه مولوی صاحب محترم خوشاله اوسئ درنو لیدونکو د باس بل ګډونوال ترازو دانش صاحب ترازو چې له دوی څخه به پښتو چې تاسو کوی چې ماشوم کوم حقوق لري که تاسو له درنو لیدونکو سره شریک کړئ ترڅو هغه کورنۍ هغه والدین چې له هم د خپل ماشومان د حقوقو نه خبر نه دي حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا د هر څه د مخې لومړی تاسې محترم ته شیخ صاحب محترم ته او هلال صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د بشریت سره محمد صلی الله علیه وسلم مبارکه تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه چې موږ ته وخت راکړه راځم د خپلې پوښتنې په جواب کې وایم لکه څنګه چې تاسې پوښتنه وکړه ظاهر صاحب کور ما بعد مننه ماشوم حقوق ماشوم د رفاهي نظر ډیر حقوق لري لومړی دا چې کله ماشوم وزګیږي د هغې ولادت حقوق دي چې مطلب په هغې باندې باید مور افلار والدین خوشحاله شي بل دا چې د هغې لپاره غوره نوم ټاکل دي باید د هغې لپاره غوره نوم وټاکي ماشوم چې دغه د غوره نوم ټاکلو هدف داسې دی چې څومره چې دغه ماشوم ته غوره نوم انتخاب کړلی شي هغسې ماشوم هغه په هغې مسیر باندې ځي نه غوره نوم ټاکل دي د دې نه وروسته بیا مناسب خواړه ورته برابرول دي دا د ماشوم حقوق دي چې مطلب ماشوم ته باید ورکړلی شي د دې نه وروسته بیا دغه لباس چمتو کول دي دغه ځای ورته برابرول دي مطلب دا باید ښه لباس د ژمي په مورد کې باید د ژمي لباس ورکړلی شي د اوړي موسم په مورد کې باید د اوړي هغه د موسم کوم لباس چې هغه زمینه ورته مساعده شي باید
بیا وروسته پسې دغه د سنتګرۍ حق دی چې دا هم باید وشي، دې ته هم باید فهم وشي. باید والدین خپل دغه حقوق چې په غاړه اخیستي دي دغه باید خپلو ماشومانو ګلالۍ ماشومانو ته دغه چمتو کړي، دغه حق ورته ورکړي. بیا له هغې نه وروسته هغه د لوبو حقوق دي چې مطلب هغه حقوق ورته ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي تر څو دوی روحاً او جسماً ورزش وکړي. او دغه موږ ته تاسو د ښکاره معلومه ده چې مطلب ورزش د صحت ضامن دی. باید ورزش لپاره وخت ورکړي دوی ته. جسمي او ذهني تاوتریخوالي څخه د ماشومانو ساتل دي. باید جسمي او روحاني دغه تاوتریخوالي نه باید ماشومان وړاندې وساتلی شي، ځکه چې دوی دغه صدمه رسېږي دوی ذهنیت ته، دوی نشي کولی چې مطلب په دې سره دوی پرمختګ وکړي او خپل اهداف تعقیب کړي. د ماشومانو مقام ته درناوی کول دي. باید ماشومانو مقام ته درناوی وشي. زموږ او تاسې په ټولنه کې دا کو وایم چې مبالغه باندې چې زموږ ماشومان ته موږ مقام او درناوی نه دی ورکړی. باید درناوی ورته ورکو او خپل مقام او هغه ورته ورکو تر څو دوی مخکې لاړ شي، پرمختګ وکړي. دا چې موږ ورته نه دی ورکړی نه، دا د وروسته پاتې لامل دی. خپله ارواپوهنه څه وایي چې مثلا ماشوم ځکه خبرې کوي موږ خبرو ته نه پرېږدو، مثلا حق یې نه ورکوو، وایو چې دا سپین سترګی دی، مثلا دا بې سترګو دی. ارواپوهنه څه وایي د ماشوم تهدیدول دی او ماشوم زشل دی یا هغه تهدید کول څه بدې پایلې لري؟ مننه ظهیر صاحب، ښه ټکي ته اشاره وکړله کور مواد. مننه. ارواپوهنه داسې وایي چې باید ماشوم ته خپل حقوق ورکړلی شي. ماشوم باید په یو دیموکرات آزاده ټولنه کې باید نړۍ ته راشي. دوی باید خپل حقوق څخه برخمن شي. زموږ او ستاسې په ټولنه کې چې دی قیودات دي فی مثلا کو اشاره ورته وکړم چې د مشرانو مخکې باید ونه غږېږئ. دا ماشوم یو ډول محدودی او یو ډول قیودات دي فی. بل دا خبره ده چې مطلب تاسې نه پوهېږئ. که ماشوم په یو مجلس یا ټولنه کې خبره وکړي وایي چې تاسې نه پوهېږئ، دا ستاسې کار نه دی، د خپل وس نه برابر مه پورته کوه. دا هم مشهوره خبره ده چې دا ورته کوو. نه باید د دغې نه باید موږ او تاسې مخنیوی وکړو تر څو دغه ماشوم خپل حقوقو څخه برخمن شي. ډېره زیاته مننه دانش صاحب کور مودان چې د دغې پوښتنې ځواب مو اړخیز راکړ. درنو لیدونکو د باس بل ګډونوال ته راځو چې ښاغلی هلال صاحب دی. هلال صاحب په دغه برخه کې مشاور دی د OHW. دوی به وایي چې ماشوم موږ چاته ویلی شو، ماشومان خو ډېر وي د کم عمر او کومې کړنې باید دوی ترسره کړي تر څو دغه کورنۍ رضایت هم ترلاسه کړي او همدارنګه ماشوم موږ چاته ویلی شو. هلال صاحب درنو باس تر هر کله درته وایو د بخونکي خدای پر سپېڅلي نامه د هر څه لومړی جناب ظهیر صاحب تاسو ته سلامونه، قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم او سلامونه نیکې هیلې ورته تقدیموم او د غونډې کوم ګډونوال چې دي ګلالي ماشومان هغوی ته هم سلامونه وړاندې کوم. همدا ډول وروسته برخه کې ځوانان ناست دي هغوی ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او په ټوله کې د مشرتابه څخه هم مننه چې موږ ته دغسې یو زمینه برابره کړې تر څو موږ ټول یو بل سره وګورو او په دغه موضوعاتو باندې بحث وکړو. لکه څنګه چې موږ د بحث موضوع د ماشوم ساتنه یا چایلډ پروټیکشن، نو په دې برخه کې مولوي صاحب محترم خپل نظر ورکړ، جناب استاد خپل نظر ورکړ. زم د ارواپوهنې لاړخه په یو څه باندې غږېږم چې د ماشوم حقوق مثلا یا هغه لکه ظهیر صاحب چې ویلې ماشوم چاته ویلی شو، صحیح ده، په ټوله کې پوښتنه د ماشوم چاته ویلی شو. دې پوښتنې ته به ځواب زه داسې وایم چې دغه پوښتنه په ماشوم خو په عامه اصطلاح په پښتو کې موږ ورته کاروو، بیا چې دی په عربي کې چې دی طفل ورته وایي زما پاند، او بیا په دري او په فارسي ژبه کې کودک ورته وایي. نو دغه د کودک کلمه د پهلوي ژبې یوه ریښې څخه اخیستل شوی چې هغه د کوک په معنا دی. کوک بیا څه ته وایي؟ دا د دې معنا که راوخلو پښتو ته یې راوژباړو یا مثلا فارسي ته یې راوژباړو نو معنا دا ورکوي چې هغه څوک چې مثلا دغه وي نادان وي په ټوله اصطلاح، یعنی که موږ وګورو ماشومان په عموم کې نادان وي یا مثلا دغه یو ارواپوه دی چې هغې دغه د ماشوم ذهن د سپینې تختې یا دړې سره تشبیه کړی دی په تمام معنا چې دغه اسلام هم دغې برخې ته اشاره کوي. البته نو که چیرې مثلا ماشوم زیږیږي د هغې دغه ذهن چې دی د سپینې دړې په مثال دی، نو هر څه چې مثلا والدین یا په ټولنه کې محیط کې چې څه کېږي هغه سپینې دړې باندې مثلا د دوی ذهنیت
باغي باندې ډکیږي نو په ټوله کې ماشوم موږ هغه چاته ویلی شو چې مثلا هغه عقلي بلوغ نه حاصل کړي یا په ټوله کې نوې ځوانۍ دورې نه چې مخکې کومه یوه دوره ده په هغې دورې باندې موږ د ماشوم اطلاق یا مثلا د طفل اطلاق کولی شو او په ټوله کې ماشوم بیا هغه چاته ویل کېږي چې له سادهتوب یا مثلا هغه کوم یو د سادهګۍ دوره چې د هغې دورې نه چې دی وتلی نو موږ هغې ته بیا ماشوم خطاب کولی شو چې په ټوله کې دغه انساني ژوند هغه مرحلې دي چې بیا لومړی د ماشومتوب دوره ده بعد له هغې نه نوې ځوانۍ دوره ده بیا د ځوانۍ دوره ده او بیا د پخته سالۍ همداسې د ودې په ارواپوهنه کې چې دغه موضوع ډېره ښه واضحه شوې ده نو همدغسې دغه د ژوند مراحل دي په ټوله کې ډېره زیاته مننه په تالار کې ناستو ګډونوالو او د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسې د ګردې میز خپرونه ګورئ د نن خپرونې موضوع مې ده د ماشوم حقوق او ماشوم چاته ویلی شو قدرمنو مولوي صاحب ته راګرځم مولوي صاحب ستاسې په نظر باندې ځینې خلک او ډلې له ماشوم څخه ګدایګري او یا د مواد مخدر توکه یا د خرڅلاو ګټه اخلي چې په هغوی باندې نشهیي توکي خرڅوي دغه د اسلام د نظر څومره لوی جرم دی او ماشوم د سوال ټولولو یا د خیر غوښتلو چې په ښار کې ګرځي او هلته والد ژوندی وي چې حق حقوق د نفقې د پلار په غاړه دی اسلام په دې اړه او د اسلام په رڼا کې تاسې دې موضوع ته په کومه سترګه ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم لکه څرنګه چې ما مخکې ذکر کړه ماشوم عاطفي ته ضرورت لري ماشوم تعلیم او تربیه ته ضرورت لري د ماشوم حقوق د رزق هغه په مور او پلار باندې دي او لکه څرنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماشوم په سر باندې لاس راکاږي دا تربیه په خاطر باندې دغه شانت مور او پلار به هغه ته زمينه سازي د رزق هم کوي د جامو زمينه سازي به ته هم کوي دغه رنګ حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ګداګری خو یو په اسلام کې د اسلام د نظر حرام ده چې هغه ماشومان دي تب مور پلار هڅوي چې په هغې باندې ګداګری وکړي سوال پې وکړي دویم دا چې مواد مخدره دا په اسلام کې حرام او ناروا دي د دې خو ماشوم لا پرېږده چې د غټو لپاره هم حرام او ناروا دي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کل مسکر حرام هر یو مسکر او نشیدار شی چې دا حرام دی بیا د هغې لپاره ماشوم ایستل دا مطلقاً حرام او ناروا دي د ماشوم په مور پلار باندې دا حق دی چې ماشوم هغې ته ماشوم ته عاطفه ورکړي او ماشوم ته ښه روزنه ورکړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو نمسی ده ماشومه دله او د غلام لفظ چې په عربی کې استعمالیږي لکه مخکې ما حدیث ذکر کړ خپل خبر ته راځم نو دا غلام یو بل لفظ مترادف لفظ هغه صبي لفظ دی صبي هغه ماشوم ته ویل کی چې هغه تر 9 کلنې پورې د هغې عمر وي د هغې نه وروسته بیا د هغې لپاره تر دې وخته پورې اسلام هغې له څپېړه ورکول هم حرام کړي دي پاتې لا دا چې په هغې باندې شاقه کارونه یا د مخدراتو کارونه پې کول قاچاق پې کول یا د هغې ګدایګرۍ ته هڅول او بهر یې ویستل دا مطلقا ناروا او حرام دي نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا د هغې نه کته ماشومانان نبی علیه الصلاۃ والسلام تر دې پورې عاطفه ماشوم ته ورکړې ده چې هغوی بخپل یو ماشوم هغه په اوږو باندې کېنول د مانځه په وخت کې کله چې به سجده کوله دغه نه به ښکته کوله نو په لحاظه اسلام ماشوم ته عاطفي حکم کړی دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمل زموږ او ستاسو لپاره دلیل دی او نور دا چې مواد مخدر قاچاق کول دا مطلقاً د غټو لپاره حرام دي د ماشومان لپاره مطلقاً حرام دي ناروا دي او سوال او ګدایګري ته هڅول دا د ماشومانو سره ظلم او زیاتی دی اسلام د نگاه اسلام د دې امر او حکم چاته نه ورکوي نه اجازه ورکوي بلکې د سوال نبی علیه الصلاۃ والسلام مطلق منع کړی دی ولو که غټ سړی هم ډیر زته مننه مولوی صاحب خوشاله اوسئ کور موادان راځو هلال صاحب ته بیا هم هلال صاحب ماشوم په ټولنه کوم مکلفیتونه لري سره لدې چې والدین څه باید وکړي سره لدې چې اسلام باید خپل حقوق چې کوم د ماشوم دی هغه یاد شلو اوس دا چې ماشوم په ټولنه کوم مکلفیت لري که تاسو په دې اړه زموږ د ټلویزیون درنو لیدونکو ته چې همدا اوس زموږ خبرونه ګوري او پته مدي غواړي چې دغه ټول مسایل نه خبر شي که تاسو ورسره د خپل تجربې په اساس باندې او دغه برخه کې تاسو کارم کوي ګرځم د هر ډول کې سن تاسو راځي عام ته خبرې
کېږي. نو اوس به راشو چې ماشوم په ټولنه کې کوم مکلفیت لري؟ ظاهر صاحب محترم ډیره مننه ښې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. زه به په دې تړاو ووایم چې د ماشوم مکلفیتونه لومړیو کې که راشو وګورو دغه د نننۍ ورځې دغه ماشومان چې دي دغه د سبا ورځې راتلونکي دي او د هیواد د ټولنې او د کورنۍ او دغه مسؤلیتونه ټول همدغوی ته راجع کېږي. نو که په تمام معنا باندې دغوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او والدین په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او د دوی سالمه روزنه وکړي نو زه په دې باندې پوره یقین لرم چې زموږ هیواد به هم د نور هیوادونو په شانتي سیال اوسي یعنې هغوی سره او هم به مو کورنۍ له رواني اړخه بیخي سالمه اوسي او په ټوله کې به ټوله ټولنه زموږ د خوشبختۍ لوري ته روانه اوسي. نو د ماشومانو مکلفیتونه دا دي ځینې ماشومان چې مثلا هغوی یو څه مثلا د والدینو له لوري هغوی حمایه کېږي هغوی ته مثلا کوم پیسې چې ورکول کېږي چې لاړ شئ مثلا تاسو پې هغه خپل دغه تدریسونه یا مثلا درس مخته یوسئ درسونه پې وایي خو ځینې بیا داسې چې هغه والدینو چې کومې خبرې ورته کړي هغه خبرې په درست شکل سره نه عملي کوي. نو په ټوله کې هغوی ماشومان یعنې په ټوله کې مکلف دي چې خپل هغه مسؤلیتونو ته متوجه شي. د مثال په ډول کوم مسؤلیت چې مثلا والدین ورته ورکوي د مثال په ډول چې خپل هغه مکاتبو ته مخه کوي همدا ډول د مشرانو سره مثلا څرنګه برخورد وکړي په ټوله کې مثلا د ناوړو ملګرو سره مه ګرځئ. نو دغه یو شمېر لارښوونې دي او چې د والدینو لخوا نه د کلي د مشرانو لخوا نه همدا ډول د کاکا د ماما او د مشرانو طبقین لخوا نه ماشومانو ته دغسې هدایت کېږي او لارښوونه ورته کېږي. نو د دوی مکلفیت هم دغه دی چې د مشرانو د خبرو ته غوږ ونیسي د هغوی په لارښوونو باندې عمل وکړي او پرې نږدي چې مثلا دغه مهمه دوره چې د کوچنیتوب دوره ده دغه اسیابس تیر کړي. نو د مشرانو هغه مشورې چې کومې دي د هغوی کومه لارښوونې چې دي مهمه برخه ده باید چې په دغه برخه کې خپل ځان مکلف وګڼي او د خپلو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي او تر څو دا خپل د مشرانو په شانتي یوه سالمه او آینده ولري په تمام معنا باندې. ډېره مننه هلال صاحب د ځلا ټلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ډېره مننه داسې ټول چې بیا هم زموږ خپرونې ګوري او موږ تعقیبوئ. راځو بیا هم دانش صاحب ته. دانش صاحب هلال صاحب خو یادونه وکړله تاسو څومره موافق یاستئ اوس راځو ته چې والدین کوم حقوق لري په ماشومانو باندې ځکه ماشومان ته کوم حقونه اسلام ورکړه موږ هم ورکړه عصري علوم هم ورکړه اساسي قانون هم ورکړه اوس دا چې والدین اوس ماشومان کوم حقوق لري یوازې دا نه چې مطلب هر څه ماشوم لپاره کېږي دا ماشومان هم مکلف چې د خپل کورنۍ خیال وساتي زده کړې وکړي اسلامي علوم ترلاسه کړي. تاسې په دې اړه څه وایي؟ محترم ظهیر صاحب ډېره مننه ښې نقطې ته مې اشاره وکړله. والدینو حقوق په ماشومانو باندې په دې به زه وغږېږم. دغه والدینو خبره باید دغه کم ماشومان چې دي لومړی حق یې دا چې دا باید د دې اطاعت وکړي د دې خبره باید ومنلی شي. د کړنو په ترسره کولو کې باید د مور او پلار سره همغږي وکړي مشوره ورسره وکړي دغه کومه کړنه زه ترسره کوم آیا دا ښه ترسره کوم که بده ځکه د ماشوم دغه فکر چې دا خو خام دی نو دا خو هغه خپل هغه ته نه دی رسېدلی نو په دې وخت کې باید د والدینو سره مشوره وکړي. بله چې دغه ماشومان باید د خپلو والدینو خبرو ته پوره معنا باندې غوږ کېږدي د هغوی خبرې واوري. د کور په کارونو کې باید د دوی سره همکاري وکړي د کور نه بیرون کارونه چې کوم دي مطلب په دې کې د پلار سره همکاري وکړي په دې برخه کې دغه هم یو ډېر دغه حق دی چې باید دا ورکړلی شي. بل د کورنۍ اصول باید مراعات کړي دوی باید کورنۍ اصول ته ژمن واوسیږي. بل دا چې د خپلو والدینو پوره خیال وساتي ښه اخلاق ورسره وکړي هغه کړنې چې مور او پلار پرې خفه کېږي باید دوی ونه کړي دوی ترسره نه کړي. نور هم داسې کړنې شته دی اما دا ما په مختصر ډول تاسو ته ویلی چې باید د دې جدا ممانعت وکړي او باید هغه کړنې ترسره نه کړي چې مطلب والدین پرې خفه کېږي. مننه. راځو بیا هم مولوي صاحب ته. مولوي صاحب تاسو یو دیني عالم یاستئ په کلي کور کې یا هم په مسجد کې تاسو په جرګو مرکو او د ولس په هغه مسایلو کې کینې خبرېږئ ماشومان په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ دي که تاسو یادواري وکړئ او د حل لپاره باید څه وشي مولوي صاحب څوک مکلف دي چې دغه ستونزې حل کړي؟ ډېره مننه ظاهر صاحب. ماشومان خو چې موږ په دې معاشره او په اجتماع کې ګورو تر ټولو نه لویه ستونزه د هغوی د تعلیم او د تربیې ستونزه ده. باید په اجتماع کې عموما خصوصا په کورونو کې مور او پلار د هغوی تعلیم او تربیې ته ډېره زیات توجه وکړي ځکه دا ماشومانان زموږ د کور او د کلي او د وطن مستقبل دی
زمونږ وطن او ملک چې آبادېږي ولایتونه او کلي چې آبادېږي نو د دې ماشومانانو د تعلیم و تربیې نه وروستو د دوی په وجه باندې آبادېږي. نو د دوی ستونزې ډېرې زیاتې دي. هغه دا چې د دوی تعلیم و تربیې ته باید توجه وشي. توجه ته په کامله معنی باندې نشوي څونه چې موږ ګورو دا ډېر زیاته مهمه ده، هم د زنانو لپاره د جنکو لپاره، هم د نارینه او د ماشومانانو لپاره. په کلی او په کوڅو کې چې کوم ماشومان ګرځي بې ځایه حرکتونه کوي باید د هغوی سره موږ خپل ماشومان پرېنږدو. هغې ته باید مور پلار مشران بلکې حتی کې کلیوال ورونه ته هم متوجه شي چې کوم ماشوم غلط ګرځي د غلطو خلکو سره ناسته کوي هغې ته په نرمه او خوږه او عاطفه ژبه باندې په مینه باندې هغې ته ترغیب ورکړي او تشویق یې کړي چې په دې فلاني ځای کې مه کښېنه بلکې مکتب او مدرسې ته لاړ شه. نو دغه مشکلات دي چې کله ماشوم تعلیم و تربیې طرف ته ونه هڅولی شي نو ماشوم په خپله د نورو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هم زموږ وطن ورانېږي، هم زموږ اجتماع معاشره ورانېږي. د ټول نه مهمترین شی چې هغه د ماشوم لپاره تعلیم و تربیه ده. باید ماشومان بې ځایه په کوڅو کې ونه ګرځي او نه هغې ته اجازه ورکړي. څوک برابره کړي؟ دې ماشومانو حقوق چې دغه ماشومان دغسې حق لري، دا زمینه او د چارو ته څوک برابره کړي؟ زمینه اصلا کې په ابتدا کې باید مور او پلار د دې لپاره هڅه وکړي چې د ماشومانانو ذهنونه تعلیم ته متوجه کړي، مکتب او مدرسې ته متوجه کړي. او د هغې نه وروسته د نظام او د حکومت حق دی چې حکومت او نظام د هغوی لپاره اسباب او وسایل برابر کړي چې د هغوی لپاره د تعلیم و تربیې زمینه مساعده شي او هغوی خپل سبقونه مخکې ووځي. ځکه که دا نسل تربیه نشي، د دوی سالمه روزنه ونه شي، نو آینده نسل چې راځي د هغوی آینده نسل مستقبل خراب دی، د هغوی تربیه بیخي خرابه ده. نو دې د وجې نه اساساً زما په نظر باندې د ټول نه زیات اساسي تعلیم تربیه چې ده هغه د ماشومانو د بیا خاصه د مور چې کله مور په کور کې تعلیم یافته نو هغه د خپل بچو د تعلیم او د تربیه ډیر زیات خیال ساتي. دا ډیره مهمه مسله ده. او بیا د ځوانانو که چېرته زمونږ یو ځوان په یو کلي کې په یو ولایت کې خراب شي، هغه په نارواو باندې اخته شي، نو په دې پوه شي چې دا ټول کلی او ټول ولایت په دغې ناروا باندې اخته کېږي. نو په لحاظه د دې لپاره باید زمینه سازي اول مور او پلارو کې چې ماشومان ذهني طور باندې آماده کړي او بیا د هغې نه وروسته د نظام او د حکومت مسؤلیت دی چې هغوی ته دا زمینه سازي وکړي. له مولوي صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو یو ځل بیا هم یادونه کوو چې تاسې د ځلا ټلویزیون څخه د ګردمیز خپرونه ګورئ. دغه خپرونه کې نن د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. تر پایه راسره اوسئ. د خپرونې بله برخه هم پیلېږي چې بیا هغې کې موږ په تالار کې ناست کوچنیان ورونه او خویندې د راغلو مېلمنو څخه پوښتنې کوي. دوی کولی شي چې د مېلمنو نه پوښتنه وکړي او مېلمانه به بیا هرې پوښتنې ته ځواب ورکوي. ښاغلی هلال صاحب، ماشوم باید په کومه ټولنه کې رالوی شي؟ چاپیریال باید د زده کړو برابر وي، روغتیایي سیستم باید برابر وي. تاسې په دې اړه څه وایي؟ جناب ظاهر صاحب ډیره زیاته مننه، خیر اوسئ. مناسبه او پر ځای پوښتنه مو وکړله. د دې پوښتنې په ځواب کې زه ویلی شم محیط ډیر تاثیر لري. که چیرې مثلا وخی زه لږ ناروغه یم، که چیرې مثلا د یو ماشوم لپاره محیط جوړ وسی، تاسو هغه ماشوم چې مثلا محیط ورته جوړ نه وسی له هغې سره که پرتله کوي او توپیر یې وګورئ، ډېر زیات توپیر او هغه کوم یو فرق چې دی هغه پکې لیدل کېږي. نو په ټوله کې ماشوم لپاره محیط ډېر مهم دی. که اوس دمګړی وګورو کلیوالي سیمې کې چې دی فقر او غربت چې دی ډېر زیات دی، نو ماشومانان هم له زده کړو څخه لرې پاتې دي په تمام معنا باندې، په خاطر د دې چې هغه کوم ماشومان چې دي هغوی چې دی د کور د نفقې د راوړلو لپاره هم یوه لاره ورته ځان دپاره مثلا د هغوی والدین چې کوم دی هغوی ورته برابره کړې ده، او تر څنګ یې د هغوی لپاره دغه سون توکي یا مثلا سوځېدو مواد شول په دغه کارونو کې مصروف وي په تمام معنا باندې. نو په دې برخه کې زه ویلی شم چې محیط د ماشوم په تربیت په اخلاق او همدا ډول د هغې په روان باندې ډېره اغېزه لري. زه به تاسو ته ووایم چې یوه څېړنه شوې وه
د څېړنې په اساس باندې دغه بشر چې دی 2 نفر او 2 ماشومان وو دا چې دی لرې یو ځنګلي ساحې ته بوتلل شوي وو عمل ته خوشي شوي ول دوی غوښتل چې معلومه کړي چې دغه محیط په انسانانو باندې تاثیر لري که نه نو هغوی چې دی ځنګلي رالوی شوي وو د همغه حیواناتو په شانتې داسې مثلا شکارې لګولې او حتی هغوی لهجه هم نه وی زده کړې خبرې هم نه وی زده کړې نو له دې نه معلومیږي هغه څېړنه بیا دغه شوله مثبته تمامه شوله فکر کوم دغه څېړنه په هند کې ترسره شوې وه د پوهانو غوښتل چې دغه څېړنه وکړي چې محیط د انسان په شخصیت باندې یا په ټوله کې په بشر باندې د محیط څه تاثیر لرلی شي که نه نو په دې برخه کې هغوی یوه څېړنه وکړله چې لاړل دغه 2 ماشومان پیدا شوي هغوی لومړي وخت نه ځنګل کې خوشي کړل نو هغوی چې دی په تمام معنا باندې همغسې ځنګلي خاصیت سره رالوی شوي ول چې هغوی نه خبرې صحیح کولی شولې او نه مثلا هغه کوم انساني کړنې چې وي رفتار چې و هغه هم په سالم شکل باندې له ځانه نشو ښودلی نو هماسې حیواني کردار او رفتار یې زده کړی نو دلته موږ ویلی شو چې که چیرې زه زموږ لپاره یا په ټوله معنا باندې په دغه ماشومانو لپاره محیط جوړ وي که هغه د تعلیمي ډګر محیط وي که هغه مثلا د خوشحالتیا محیط وي که مثلا د نورو پیشرفت محیط وي د مثال په ډول یوه غریبه کورنۍ کې چې مثلا یو ماشوم رالویږي د هغې مورکۍ چې د تغذیه ته اړتیا لري مثلا هغه وچې میوې شوې تازه میوې شولې خوراک شول صحیح اوبه شولې نو که چیرې مثلا دغه زمینه ورته مساعده نه نو د هغې ماشوم باندې هم اغېزه کوي نو هغه بیا مثلا د دې برعکس که کورنۍ کې مثلا دغه مینه محبت ووسي ترحم ووسي مهرباني ووسي مثلا هغه مورکۍ چې مثلا حمل لري د هغې باندې مثلا دغه ظلم زیاتیا ونه شي صحیح خواړه ورته برابر شي نو په تمام معنا باندې به هغه یو ډېر ښه ماشوم وزېږي چې هغه به جسمن هم سالم واوسي او روحن او روانن به هم سالم واوسي چې په آینده کې به د ټولنې او د کورنۍ او د هیواد ویاړ واوسي په دغه برخه کې کور مودان خوشاله اوسئ هلال صاحب تاسو نام ډېره زیاته مننه کوو راځو بیرته راګرځو د باس بل ګډونوال ښاغلي دانش صاحب ته دوی پوښتو چې ماشومان د کومو کارونو یا فعالیتونو اجازه لري چې دوی په کم عمرۍ کې کولی شي چې هغه کوم کارونه دي راځو او له دانش صاحب نه یې اورو محترم ظهیر صاحب ډیره مننه خټې کې ته اشاره وکړه کور آباد راځو په دې باندې برنا واچو چې دغه د ماشومانو تر کومو فعالیتونو یا کارونو اجازت ورکړلی شي د ارواپوهنې نظره باید داسې کارونو اجازت ورکړلی شي چې د هغه د هغوی په وس او توان کې وي باید داسې کارونو اجازت ورنه کړلی شي مطلب دوی په وس او توان کې نه وي بل هغه کارونو اجازت ورکول چې دوی ورسره علاقه لري کوم کارونو چې سره دوی علاقه لري نه ښه په ژمنتیا او لیوالتیا سره ترسره کولی شي بل دا چې د ناوړو کارونو نه باید منع کړو که داسې ناوړو کارونو اجازت د موږ نه غواړي باید مور او پلار او والدین په دې باندې مکلف دي چې دا د ناوړو کارونو څخه دا منع کړي بل د هغې کړنو اجازه ورکول چې دوی ورسره علاقه لري لکه مخکې چې ته موږ اشاره وکړله یو کار ترسره کوي ښه په ژمنتیا یې ترسره کوي اما هغه کار چې ترسره کوي او د دوی په وس توان کې نه وي مطلب موږ ورته دا دغه کوو چې دا کار ترسره کړه نه هغوی نشي ترسره کولی ځکه دوی علاقه او ژمنتیا ورسره نشته دی نه باید په مجموع کې ووایم چې د هغې کارونو ترسره کول چې دوی په وس کې وي شاخه نه وي درانه نه وي د دوی د وس او تمه طبقو نه پورته نه وي د هغوی کارونو اجازت ورنه کړلی شي په برعکس د هغې کارونو اجازه ورکړو چې دوی په وس او توان کې وي مننه ډیره زیاته مننه هلال صاحب خوشاله اوسئ هلال صاحب او دانش صاحب او تاسو څنګه مولوي صاحب صاحب راځو د تالار ګډونوالو ته ول دوی پوښتنه چې تاسو کوم پوښتنه لرئ له قدرمن مولوي صاحب نه همدارنګه دانش صاحب نه او همدارنګه هلال صاحب نه او مولوي صاحب هم موجود دي تاسو که هر پوښتنه لرئ خپل ځای ودرېږئ خپل نوم واخلئ او پوښتنه چا نه کوئ چې کله جګیږئ ماګ زموږ همکاران دروړي خپل نوم واخلئ او پوښتنه چا نه کوئ او هر پوښتنه چې لرئ زموږ درې ونه قدرمن تکړه او باعزته ملمانه دي دوی تاسو پوښتنه جواب درکوي نو هر څوک چې پوښتنه لري په خپل ځای جګ شي زموږ همکاران میک دروړي او تاسو خپل نوم والئ او پوښتنه وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عاصم دی د پلان عبدالولي دی د هلال صاحب نه پوښتنه کوم چې ماشوم حقوق کوم یو دي زما نوم ښکلا سالارزی دی چې ګلي اوسېدونکي یم د ماشوم اساسي حقوق په ټولنه کې کوم یو دي د مولوي صاحب محترم نه دا غوښتنه لرم زما نوم جواد احمد دی چې ګلي اوسېدونکی یم د استاد صاحب نه دا پوښتنه چې زه څنګه کولی شم چې ښه زده کړو نحمده ونصلي على رسول الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما نوم نورین دی د هلال صاحب نه دا پوښتنه ده چې ماشوم چاته بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ماجد عزیز پلان مشکور دی چې ګلې اوسېدونکی ماشوم باندې بدې ټولنه شي
الله الرحمن الرحیم زه لیلا یم په ماشوم باندې ناوړه فکرونه کوي. ښه د تالار له ګډونوالو ډېره مننه چې له مېلمنو یې پوښتنې وکړې. پیل به وکړو د هلال صاحب څخه. هلال صاحب ماشوم اساسي کوم حقونه لري؟ ځکه دوه پوښتنې ورته وي، تاسې کولی شئ لنډ ځواب ورته ووایي او بیا په هغې سره زموږ خپرونه هم پای ته رسېږي. ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. د ماشوم اساسي حقوق خو که ورته وګورو په اصطلاح ډېر زیات دي، خو په لومړیو کې زه یو څو ته اشاره کوم چې هغه د سرپناه حق دی، د هغوی مثلا سرپناه ولري. د خوراک او څښاک حق دی چې هغه باید چې د دوی تضمین شي. والدین په دې هڅه کې اوسي باید چې هغه ورته برابر کړي د خوراک او څښاک کوم حقوق چې دي. د دې تر څنګ د ښه نوم ایښودلو حق دی چې په شخصیت باندې ښه نوم ډېر اغېزه لري. که بد نوم مثلا که ایښی هغه شخصیت په ټوله کې هغه ماشوم بیا داسې کمزورت هم راځي او د مثلا ځان ته په بې ارزښتۍ باندې هم قایلېږي. نو ښه نوم باید چې په ماشوم باندې کېښودل شي. د دې تر څنګ د هغوی لپاره هغه کوم اساسي حقوق چې د خوراک څښاک شو، د سرپناه شتون شو، همدا ډول د هغوی سره مینه محبت شو، هغوی باندې ترحم شو، هغوی مثلا لاسنیوی شو، د هغې فکرونو مثلا خبرو ته نظریاتو ته احترام لرل او په ټوله کې هغوی نظریاتو ته غوږ نیول. دغه مهم اساسي ناوړه فکټورونه په د ماشوم په شخصیت باندې ناوړه فکرونه یادونه کولی شي. مثلا چې ماشوم په وایي چې غوسه ونه کړو، هغوی ونه رټو، هغوی مثلا دغه جلساتو کې مثلا ځینې مشران ناست دي، ماشوم راشي ورته وایي چې ورک شه رنګ دې داسې دی، یا مثلا دلته مشران ناست دي ته مه غږېږه ته ماشوم یې. دغه خبرې په هغوی باندې ډېر بد تاثیر کوي چې هغوی جسمي او ذهني وده له خنډ سره مخ کوي په تمام معنا باندې. او خصوصا د دې په ځای باید چې هغوی ته مینه ورکړل شي، هغوی نه مثلا نظر واورېدل شي. دغه یې مهم پوینټونه دي فکرونو په برخه. ډېره مننه ظهیر صاحب. ټول ودان واقعا زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې دلته د ګلالي ماشومان ګورم او د دوی څخه د دوی د زغم او راتګ څخه ډېره مننه، د ځوانانو څخه ډېره مننه او په تمام معنا د بشري خیریه موسسې له مشرتابه او د هغوی د کومک او مرستې څخه مننه چې د کونړ د خلکو او د کونړ غیرتي ولس ته دغسې خدمات ارائه کوي چې خصوصا دغه پروژه چې د په ماشومانو باندې راڅرخي او ماشومان هغه څوک دي چې مثلا د هغوی باید چې ډېر هر اړخیز ملاتړ وشي. په اخره کې د زلار تلویزیون او راډیو مشرتابه څخه ډېره مننه، همکارانو څخه یې ډېره مننه. دلته چې کوم کارمندان دي واقعا د زړه له تله یې موږ سره زحمات ویستل تر څو د کمرې په برخه کې همداسې د نورو برخو کې ډېر واقعا موږ یې ستاینه کوو او تقدیروو چې موږ دپاره یې دغسې زمینه برابره کړه تر څو دغه پروګرام او برنامه مخته ویسو. مولوي صاحب ښکلا لارزی خو پوښتنه وکړه ماشومان اساسي حقونه په ټولنه کې وایي کم یو دي او ستاسو پیغام څه دی؟ په وروستیو کې مو د لیدونکو نه څه غوښتنه ده، څه سپارښتنه ورته کوئ؟ اصلا کې ما د خپلو خبرو په ابتدا کې دا خبره وکړه او د ورونو دې ته اشاره وکړه چې کله ماشوم پیدا شي نو ټول اساسي حق د هغې ښایسته نوم ایښودلي. دویم خپل وس مطابق د مور او پلار باید دا لازم وي چې ماشومانو ته ښه غذا مهیا او تیاره کړي، ځکه دا غذا د انسان او د ماشومانو بدن باندې ښه اثر کوي. او دریم موضوع دا ده چې ماشوم سره عاطفه او مینه وکړي. لکه حدیث ما تاسو ته ولوستو، نبی علیه السلام به د ماشومانو سره مینه کوله. جابر بن سمره وایي چې زه ناستم راغی زما په سر باندې لاس راکړ، په دې سره ماشوم خوشحالېږي، ماشوم تشویقېږي، ماشوم ترغیبېږي او هغه دې ته هڅولی کېږي چې هغه په خپل ځان کې څه یو قوت او یو څه ویني په خپل ځان کې چې زه یو شخصیت یم، یو څوک یم چې ما سره دا مینه وکړه. نو دغه شان ته د هغې په ذهن باندې دا اثر کوي، د هغې په بدن او په جوسه باندې هم اثر کوي. خپله کوشش کوي چې خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. دا څو شیان ډېر نهایت ضروري دي او خو ښیي د ماشومانو سره، ځکه اسلام تقریبا تر 9 کاله پورې ماشوم ته د غصې حکم نه دی کړی. نبي علیه السلام فقط 10 کال ته چې ماشوم ورسېږي نو سړی کولی شي چې مور او پلار ماشوم لا یو وخت داسې انداز باندې ورکړي چې هغه فقط یې متوجه شي د خپل منځه او عبادت ته او لمونځ وکړي. نور د هغې پورې نبي علیه السلام چې کوم حدیث دی د هغې نه دا معلومېږي چې د دغه وخت پورې ماشوم ته غوسه کول، ماشوم رټل، تهدیدول دا ناروا او دغه دي، حرام دي. او د ماشوم بل حق دا دی چې مور او پلار په هغې باندې تعلیم وکړي، د هغې د تربیې کوشش وکړي. دا د ټولو اساسي حق دی، ځکه که ماشوم سره عاطفه هم وکړي
هغې ته هر څه مهیا کړي، ښه غذا ورته مهیا کړي. خو چې ماشوم یې بغیر د تعلیم نه پرېښودو، تعلیم یې پرې ونه کړ، نو دغه ماشوم زندګي تباه او برباد شوله. نو په لحاظه د ماشوم لپاره د ټول نه وروستو اساسي حق چې د هغه تعلیم او تربیه ده، دا د هغوی لپاره نهایت ضروري دي. او زما پیغام ټولو ته دا دی چې د ماشوم لپاره باید د خپلو ماشومانانو ښه تربیه موږ وکړو، د خپلو ماشومانانو سره ښه رویه وکړو، ښه خوی ورسره وکړو. بلکې زه دا هم د خپل ماشومانانو خلاصه کې چې د کلي کور ماشومانان په کوڅو کې چې هغوی سره ښه مینه وکړو او هغوی وهڅوو تعلیم او تربیې ته، چې هغوی مکتب او مدرسې ته لاړ شي او د هغوی ښه روزنه وشي، چې دا زموږ او ستاسې د آینده زموږ او ستاسې مستقبل دی او زموږ او ستاسې آینده په همدوی باندې ولاړه ده. او زمونږ آینده کې سترګې هم دې ماشومانانو ته غړېږي چې دوی به زمونږ ملک جوړوي، زمونږ ټولنه به جوړوي، زمونږ وطن به ابادوي. او بیا د تاسو ټول نه مننه کوم چې زمونږ لپاره همداسې یو پروګرام جوړ کړو چې موږ هم پکې راوبللو او کامیاب او خوشحاله اوسو. د زلاړ ټلویزیون قدرمنو لیدونکو وروستی ګډونوال ته راځو او پوښتنه هم شوې ورکړئ، تاسو هم د هغې پوښتنې ځواب ووایئ. دانش صاحب وروستی کوم پیغام څه دی؟ زهیر صاحب مننه. پوښتنه شوې وه چې زه څنګه ښه زده کړه وکړم. د ښې زده کړې د کولو لپاره باید دغه زمینه باید والدین دوی ته مهیا کړي او مساعده کړي، ځکه یو کس چې ښه زده کړه کوي دې لپاره یو څه ته ضرورت دی، ځکه چې هغې لپاره هغه چاپېریال، هغه لپاره د هغې هغه د زده کړو چې کوم ضرورت دی هغه باید مهیا کړي، هغه باید برابر کړي، دې ته وهڅوي چې مطلب په آینده کې دا ښه زده کړه وکړي. د مثال په ډول باندې که موږ ووایو چې چاپېریال دی، چاپېریال باید داسې آماده شي دوی ته چې مطلب دوی د ښې زده کړې لپاره وهڅولی شي. همداسې نور هم دوی باید د وخت نه منظمه استفاده وکړي. یو ښه زده کړې یو علت دا کیدی شي مطلب دوی د وخت مدیریت ډېره هم موضوع ده چې په دې باندې باید دغه ځان سره خپل وخت مدیریت کړي او په خپل وخت باندې خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي. دغه درسونو ته په خپل وخت سره رسیدګي د دې لامل کیدی شي یو ښه زده کړیال شي. ووایم چې دغه د نن ورځې انجینر ډاکټر رئیس جمهور دا د تېرې ورځې یو ماشوم و، همداسې وروزل شه، په ځان باندې کار وکړه او آینده کې ترېنه دغه رئیس جمهور، وزیر، ان دغه ډاکټر، انجینر داسې نه جوړ شو. راځم پیغام ته ټولو والدینو ته دغه پیغام ورکوم چې خپلو ماشومانو باندې ډېر کار وکړي، خپلو حقوقو ته ورکړي تر څو خپلو اهدافو ته ورسېږي. هر ماشوم حق لري چې دا آزادانه د حقوق لري، دا باید خپل حقوقو نه برخمن شي، باید خپل حقوقو ته ورکړي تر څو آینده کې خپل اهدافو ته ورسېږي. مننه. د زلاړ ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د باس د درنو مېلمنو ډېره ډېره مننه کوو. ښاغلی مولوي صاحب مجیب الرحمن صافی، همدارنګه د OAW موسیقي کارمن یا مشاور ښاغلی هلال صاحب او همدارنګه قدرمن دانش صاحب، تاسو ټول ډېره ډېره مننه کوو چې باس ته راغلئ. دغه خپرونه د یونیسف په مالي ملاتړ د بشري خیریه موسسې یا OAW لخوا تاسو ته وړاندې شوه. تر بیا او بلې خپرونې چې دا او یا نورو خپرونو ته راځو، تر هغه مو پاک او مهربانه خدای سپارو. د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله ښې شپې ورځې ودرې. لوی الله ومنشه.